د هلمند ګرشي ولسوالۍ د امر بالمعروف و نهي عن المنکر امریت د امیر محتسبینو علماو کرام او قومي متنفذینو په ګډه همکارۍ د قلعهګاه سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ شخړه د سولې او روغې جوړې د لارې حل او فصل سوه. د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وایي یاده شخړه څه موده وړاندې د قتل خطا په نتیجه کې رامنځته سوې وه چې وروسته یې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر امریت په هڅو او منځګړیتوب د سولې لپاره هڅې وسوې چې د علماو کرام او متنفذینو د هڅو په پایله کې ستونزه حل او سوله رامنځته سوه. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ د قلعهګاه په سیمه کې څه موده وړاندې د دوه کورنیو ترمنځ د قتل خطا په نتیجه کې شخړه رامنځته سوې وه چې له هغه وروسته د ګرشک ولسوالۍ د امر بالمعروف نهي عن المنکر امریت امیر صاحب، علمای کرامو، محتسبینو او قومي متنفذینو د سولې لپاره هڅې وکړې چې لله الحمد هڅې کامیابې او بریالۍ وې او د دغه دواړو کورنیو ترمنځ سوله روغه جوړه رامنځته سوه او دښمني په دوستۍ بدله سوه. د یادونې وړ ده چې د هلمند نادعلي ولسوالۍ کې تېره ورځ د دوو کورنیو ترمنځ اوږده دښمني د سولې له لارې حل او په دوستۍ بدله سوه.